بني اسرائیلو کې 3 کسان په لاره تلل. باران شو په یو غار ته ننوتل. چې غار ته ننوتل دا شپم ده او ګلیله باران دی، ناګانه د غر د سر نه یو لویه تیږه راپرېوته او د غار په داخله د پاسه جوخته وه. غار پې مکمل بند شو. د 3 واړو د وتو لار نشته چې په کومه به وځي. یو پکې هوښیار و، هغه نورو ملګرو ته وایي داسې کار دی چې اوس بس زمونږ خو مرګ راغی، ځکه چې د غار نه وتل اوس نه مونږ سره چاري شته او که وینو مونږ کوم ځای غر کانستي شو، خوله داسې بنده شوه چې لکه په کټوۍ چې برغولې کېدې، داسې تیږه پې پرېوته چې دا د چاپلار په زر قسم په یو لک قسم څوک نشي درکولی. وایي څه به کوو؟ وایي بس داسې وکړو چې کوم مونږ نیک عمل د الله د رضا دپاره کړی دی ابه رامخکې کړو الله ته چې الله ما دا نیک عمل کړی دی، بل به هغه خپل یاد کړي، بل هغه خپل سوال به الله ته وکړو که بچي کړو که بچي نه کړو مړه به شو. یو کس وایي الله وی یو ځل مزدور مې نیولی و په هغه مې کار وکړو چې مازدیګر د هغه د هغه اجرت وخت راغې، ما ول هغه خپله دیاړي ورکوله چې دا واله هغه دیاړي یې پرېښوده ولاړ. وایي چې لاړ نو ما په زړه کې سوچ وکړو چې یاره دا اوس ده سره څه وکړو، دا غریب دی او دا دیاړي خو ده سره ما جوړه کړې وه. خو وایي خیر هغه دیاړي د هغه مې راواخېسته و په هغې باندې مې روجې والا واغېستې روجې او هغه روجې مې وله په خپل پټي کې مې وکرل چې هغه زرغونې شوې، بل ځل بیا مې وله وکرلې د هغې نه زیاتې وشوې، په هغې مې ګډې چیلې واغېستې، مریان مې پې واغېستل، خدای پاک هغه مال زیات کړه، هغه لږه دیاړي الله زیاته کړه. وایي څه موده پس دا سړی راغی، وایي چې راغی وایي چې ما له هغه خپله مزدوري راکړه. وایي ما ورته چې هغه مخامخ ګډې چیلې غلام رایې دا ستا هغه مزدوري ده. وایي ټوکې را پورې کړې زما خو لږه دیاړي که ده. وایي مې چې ستا هغه دیاړي چې ده نو هغه د ما په خپل پټي کې کرلې ده او دله مې ډېره کړې ده او دغه شی دې جوړ شوی ده الله لپاره وړه. یا الله که ما دا عمل خالص ستا د رضا دپاره کړي او ستا د یارې نه مې کړي، پروردګاره لږه غوندې لاسونه راته کوله وکړه چې لږه رڼا را باندې ولګي او هوا خو ولګي که نه. نو وایي لږه غوندې نبي علیه السلام فرمایي چې تیږه وښویده هوا هم پې ولګېده او رڼا هم پې ولګېده، خو د تلو اندازه بیا نشته. دویم کس وایي چې الله زه شپون کېم او ګډې چیلی سره دا به مې عادت و چې ماسخوتن به کله واپس رالم ابه مې اول وشلې لاول به مې په مور او پلار پیس کړل، د هغې نه پس به ما او زما ښځې او زما بچو څکل. یو ځل ګډې چیلی ګیا نږدې نه و لرې ورپسې لاړم چې واپس شوم رالم او ما هغه خپلې ګډې چیلی اول وشلې او لوښې مې د پیو ډک کړه، رالم مور او پلار له هغه دواړه ودو دې د کټ سر ته ودرېدم هغوی ودرې ښځه وایي مونږ له پیل راکړه مې په قلار کې تر څو چې مې مور او پلار نیز کړې هغې پورې تاسو نه جذب کړي. وایي سهار شو ټوله شپه مې د مور او پلار سر ته په ولاړه تېره کړه، په خپله مې ناره تېره کړه، ښځې مې ناره تېره کړه، بچي مې د لوږې نه وده شو. وایي چې سهار وختي مې مور او پلار بیدار شو، بچې ولې نو چې دا اوهو خیر دی زویه ورکړې به دې ماشومانو لکه ښځې له به دې ورکړو تا بس کړي نه مور بابا بېبې چې تر څو تاسو نیز کړې نه مونږ به یو سکم نه کوو. نو هغه مور او پلار مې ماړه کړل، د هغې نه پس مې هغه بچو له ښځې له پی ورکړو. یا الله که دا مې ستا د رضا دپاره کړي او الله که ستا د یارې نه مې دا عمل کړي پروردګاره دا لږه تیږه وخوځه وه چې لږه هوا پکې زیاته ولګي، رڼا خو لګېدلې ده خو چې هوا لږه زیاته شي. الله تعالی تیږه نور هم وښیوله. درېیم وایي چې الله تعالی زما د ترې لور وه، زما ډېره زیاته خوښه وه، دومره محبت مې ورسره و چې دومره محبت د چا هم د بل چا سره نه. یو ځل ته ما د ناروا مطالبه وکړه، هغې ما ته وایي چې هله چې 100 دیناره راکړې 100 اشرفۍ. وایي لاړم هغه 100 اشرفۍ مې ورله پیدا کړې، نیټه مې ورسره کېښودې او زیاته ورلم او هغه 100 اشرفۍ مې ورته کېښودې چې دا وله. وایي داسې وخت او داسې حالت را باندې راغی چې په هغه ګناه زه هغه قادر شو چې ګناه وکړو، خو چې کله د هغه ګناه اراده مې وکړه هېڅوک نشته پیسې مې ورکړې، نو ما ته راته راغلی لور وایي چې ای د تره زویه د الله نه ویرېږه ګناه مه کوه، د الله نه ویرېږه او که ما سره ډېره دې مینه وي نو خیر دې نکاح را سره وکړه که نه شرعي ته ورباندې نکاح را سره وکړه، خو د الله نه ویرېږه او دا ګناه مه کوه. وایي بس هغه پیسې مې مته وبخلې چې دا ستا شو خیرات دي او را پاڅېدم، ګناه مې ونه کړه حالانکې ښه قادر وم چې ګناه مې کړې وې او ډېره موده مې د هغې لپاره منډې والې پیسې مې ورله پیدا کړې. یا الله ستا د یارې نه ګورې پروردګاره که ستا د یارې نه او ستا د رضا لپاره دا ما کار ما کړي، الله دا تیږه نور هم وښویو چې د مونږ لاره کولی چې د دې غر نه وځو وړقې دغه غر هغه تیږه تې وښویده او روغ سالم 3 واړه نبي علیه السلام فرمایي د هغه غر نه ووتل. دا زړه کې هغه خوف یې خو ده یاره او د هغې هغه نتیجه او ثمره او میوه په دنیا کې رب العالمین ورته رسوي.